لیور د خاون رور دغه نه به هم ښځه پرده کوي. سړی دا خو زمونږ غریبانان یو کور یو به ټول اوسېږي او د چا طاقت کېږي جدا جدا کور لازم نه جدا کور وي. چا ویلی چې لازم د جدا کور وي؟ هغې طریقه شتي. په خیر ویلی شي وایي دی ورته په خیر د کمرې نه یا د بل داسې ځای نه چې لرې ته ولاړې په خیر دی په خیر هلې څنګه یې ښه هېڅ خبره نه. که چېرته ضروري کار راپېښ شي او د ده ښځه نه یا مور کور کې نه یا یې خور نه وي څه له مخې له راوړي لوپټه دې په مخ راواچوي را یې ډوډۍ ولکړه. دوی څه وایي وایي نه ته ولې د دې اجازت ورکوي چې دا دې ورسره کیني او ګپ شپ لګوي. اوس دغه خو نشي کېدی. که ته د ضرورت خبره غواړې نه خو کېږي په خیر په خیر کې مخ کته لازم دي که نه لازم دي؟ لاس میلاول پکې لازم دي؟ نه لازم. لاس ولې میلاوي؟ لاس پردۍ زنانه سره لاس میلاول حرام دي، ګناه کبیره ده. لرې نه ورته وایي پلانې په خیر راغلي واړه دې څنګه و ښځه دې څنګه وه ستا هغه بیماري څنګه ده اوس کار دې څنګه هېڅ خبره نه ضرورت خبرې بس. کور کې مور نشتي د خاوند خورې نشتي چېرته تلې ده بچی لوی نشتي ضرورت راغی څه شی له مخې له وړي ږدي ورته ایښودی شي ضرورت په رڼا کې جنا خوا کټ کې ورته مخامخ کیني او مخ ښکاره دی او ویښته ښکاره دي او څنګه یو پرون نوی راغلی او بل زما ټلیفون وکړو چې دی نشتي او اوس د دې خو اجازت نه میلاویږي. که دا غواړي چې لکه داسې اجازت وي د دې خو اجازت نشته په شریعت کې. ضرورت مطابق هغه هېڅ خبره نه ده او ضرورت ما ذکر کو چې رور دا حل دی نو بیا د تره زوی او ماما زوی او کاکا زوی او جي دا پکې وایي جي د نکاح رور دی دا پکې بل ځوان شعر ناسي دننه دا خو د سره نه خپلوانو کې په هېڅ کې نه ده خو د نکاح رور دی خپې په خپه اچولې ده په میز ورته چې پیاله پرتې ده دننه کور منډو کې غوړي کې ناسي دا د نکاح رور دی. کوم ځای کې نکاح رور دی؟ دا لا پرېږده دی خو لا بیا هم څه نکاح میکاح پکې یادېږي دا پلانې لکه څه کوي ستاسو کور کې ناسته دی چې زمونږ کور والا ورته رور ویلی دی زمونږ کور والا ورته رور ویلی ده او ده ورته هم خور ویلی ده ځکه یو بس دی دننه ناسي. یعنې د الله قانون بدلېدی شي د یو ښځې په وینا باندې مطلب دا شو د الله قانون بدلېدی شي د یو نارینه په وینا باندې چې هغه نارینه ووایي پلانۍ زما خور ده الله خو دا په ده حرامه ده نشي کتی ورته پرده به کوي خو د ده د وینا د الله هغه حکم هغه ختم کو. دا مطلب شو که مطلب خو دې دا راوسي داسې خو ټول موږ د یو بل وروڼه خویندې یو ټول د څومره مسلمانانې ښځې چې دي زمونږ میندې دي او زمونږ خویندې دي او زمونږ لوڼه دي او موږ د هغوی وروڼه یو یا پلاران یو او یا زامان یو ټول هغه یو رشته ده دا خو دیني رشته ده. مسله رورولي هغه ثابتېدی شي چې هغه د وینې د لاسه وي رشتې د لاسه یا د څه د لاسه د رضاعت د لاسه ځکه چې حدیث کې دا راځي چې يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رضاعت د لاسه هم هغه نارینه حرامېږي کوم چې د نسب د لاسه حرامېږي. اوس یو جنۍ ده او د یو زنانه پیس کړي نو د دې زنانه زامن د دې ښځې څه شو وروڼه شو نو د هغوی په مخ کې مخ ښکاره کولی شي لاس خپې د ډول ځایونه ښکاره کولی شي هېڅ خبره نه خو دوه رشتې شوې که نه درېیمه ورسره بله واله چې هغه د سخرګنۍ د طرف نه وي درېیمه دا شو لکه اوس سخر خواښې په زوم باندې حرامه ده نو دا د سخرګنۍ رشتې څو شوې درې یوه د وینې رضاعت سخرګنۍ د رشتې د لاسه د درې خبرې دي د نکاح رشته د نکاح رور دی
او د نکاح تره دی او د نکاح ماما دی جنۍ به جاړي چې کله نکاح وشي پخوا خو به دا ډېرو د مشرانې قصې کې اوس به بعض د علاقو کې چې جهل کم ځای کې لا ډېري نو جنۍ چې ورکړه نکاح وشو نو جنۍ خو به جاړي عام دا د جنکو دغه دی نه ده د نکاح تره به دننه ولاړې او هغې له به وي نه جاړه مو زه خیر ده پردی سړی به کوټه کې دننه ولاړي او جنۍ له تسلي ورکوي دی ورته ورور ویلی او ده ته پلار ویلی دا به شریعت کې دا قصې نشتي ګورې شریعت کې دا قصې دا نشتي کوم ځای کې چې پښتو د شریعت خلاف وي نو پښتو راله دیوال پې وله خو شریعت زمونږ اصل مقصد دی او اصل غرض دی هغه شریعت دی نو دا اهم مسلې دي زمونږ د معاشرې لپاره د پردې او د زنانه د حفاظت لپاره دلته دا مسله چې زنانه په کور کې به څنګه لباس اچوي یو خو د ماشومانو مسله مونږ ذکر کړه نو که چېرته زنانه په کور کې پلاري سخري روارۍ خورۍ زوی روري نو بیا درون لباس استعمالول پکار دي او چې کله اوسه صرف خاوني نو بیا هر قسمه لباس استعمالولی شي پای کې څه حرج پای کې نشته یو نیم سړی د ځان نه پالتو شي غیرتمند جوړ کړی که دی او ښځه یوازې هم ناسي نو ښځې ته یې په سر لوپټه اچوه دا ښځه خاوند دي دوی که هر قسمه لباس دی یو بل به مخکې اچي که د سره لباس هم نه اچي په دې کې څه حرج پای کې نشته اکثر چې جاخي جوړیږي زموږ په معاشره کې علاقو کې هغه د دې دلاسې دي چې موږ د الله سبحانه وتعالی شریعت په خپل کور کې نه دی تطبیق کړی هغه پرده موږ نه ده شرعي پرده موږ نه ده نافظه کړې شرعي پرده په کورونو کې نشته او د پلانۍ د لیور سره لیڼو اورېدلي مې چېرته کې ها ډېر ښه د پلانۍ د خاوند د تره د زوی سره لیڼو شوي ماما د زوی شوي د خپل تره زوی سره شوي د خپل ماما زوی سره بلکل شوي دا خو لا پرېږده دننه به کېنولی دا زمونږ جي نسبي دی زمونږ نسبي دی دی هم را دننه کړی چې په قوم کې ورسره یو دی دی را دننه کړی کور ته او د ده سره زمونږ یو لرې رشته کېږي زمونږ د دوی نیکه چې و هغه زمونږ د پلار د تره د زامنو او خورۍ او که څه قیصه به روا دي هغه به هم کور ته دننه راغلی نو د احتیاط پکار دی په دې مسلو کې او کوم چې د شریعت پولې دي د هغې نه اورېده نه دي پکار د شریعت د پولو نه اورېده دا نه دي پکار